که د 2010 کال سیلابونه وي یا د سوات او بونیر په ګډون ملکنډ ډیویژن او قبایلي سیمو کې پوځي عملیات وي او یا هم د 2015 کال خونړۍ زلزله په هر سخت وخت کې د حکومت ترڅنګ ملکی او غیر ملکی امدادي ادارو هم د ځپلې شوي خلکو دپاره د سر پټولو، خوراک څښاک او دارو درملو انتظام کې برخه اخیستې ده. په دغه امدادي ادارو کې د ملګري ملتونو د چترۍ لاندې کارکوونکي ادارې لکه د صحت نړیواله اداره، د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو اداره، د خوراک نړیواله اداره او دارنګ نور ادارې شاملې دي. په داسې سختو حالاتو کې کار کول یو طرف ته، خو اکثر متاثر شوي خلک د امدادي سامان نه ملاوېدو ګیله کوي. تکلیفینا دی سبونر وتلی په غرمش نوستی کله مې وزي ته سیک لږی سیک مې بل زی ته لږی سیک مشته د صفه خبره نه کو چې یا خلره شي ما خو یا خروش چې دیر کی. بل طرف ته بدمرغي دا ده چې د نړیوالو امدادي ادارو او بهر ملکونو نه متاثرینو په نوم راغلي سامان او سیزونه په عام بازارونو کې ښکار خرڅیږي او د عام خلکو، انتظامیې او متعلقه ادارو په ګډون هر چا په دې سترګې پټې کړې وي. همداراز د خوراک نړیوالې ادارې یا WFP لخوا ماشومانو ته ورکوونکي غذایي توکي د مردان په مختلفو بازارونو کې خرڅیږي. د اچامم په نوم یو غذایي پیکټ مارکیټ کې قیمت د 10 نه تر 15 روپو پورې دی. مشال ریډیو چې کله د یو دکاندار نه په دغه اړه تپوس وکړو نو د وینا وا چې د دې نه علاوه نور هم ډیر سیزونه مارکیټ کې عام ملاویږي. پروسه کالم خرڅ کړو، موږ هم خرڅ کړی دي په دې بازار کې چې دینو کم از کم 88 دکانداران دي، هغه سره په 150 دکاندارانو په دا ملاویږي. ها او د مطلب عام خرڅيږي نه دا تاسو له پیسو باندې درکې کې څه حسابي دا په پیسو باندې راکې دا هغه تقریبا په 10,000 روپے باندې یو ساشه لګي او دا بیا په مارکیټ کې بیا روان 15 روپے کې خرڅيږي او دې کې سره راځي هغه په 600 روپے کې ورکی په 10 روپے کې خرڅيږي خو دې ګرمه کې دا نه راځي د یخنۍ کې راځي. مشال ریډیو چې کله دا معامله د خوراک نړیوالې ادارې یا WFP چارواکو په وړاندې کې خوا نو د متعلقه څانګې مشرې اغلې انجلا سسپیډیز وینا وا د WFP لپاره دا ډېر مهم کیس دی او موږ دې ته ډېر په سنجیدګۍ ګورو. موږ ته معلومات را رسیدلي دي او موږ د بازارونو چارج اخیستل شروع کړي. موږ به پوره پلټنې کوو چې وګورو څه شوي دي او ولې شوي. what's happening and why this is happening. نوموړی په اولس غږ وکړو چې هغوی که په بازارونو کې دا قسمه سیزونه وویني نو باید چې ادارې ته اطلاع ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.